قیامت کې به د ټولو نه ډومبې حساب زما سره د دې منځ کې نن ته حساب ورکولی شي چې دا ودرېږي الله اکبر شروع چې وکې سبحانک اللهم منځ وایه او ترجمې ته یې سوچ کوه پاکي د رب لره الحمدلله رب العالمین ټول ثنا صفتونه رب لره دي نو منځ ته ودرېږه او د منځ په ترجمه باندې غوره کوه د منځ ترجمه زده کوئ چې منځ کې توجه نه ګډوډه کېږي ښه نبی علیه السلام وایي داسې منځ کوه ګویا چې ته رب اینې داسې منځ کوه چې ته رب اینې که دا تصور دې نشي پیدا کېدی نو کم از کم دا تصور پیدا کړه چې ما رب اینې ما ته کیمرې لګېدلي دي الم یعلم بان الله یرا دا بنده نه دی پوه چې ان الله یرا چې الله ییني ما رب ایني منځ کې ډېر اهتمام شروع کړي کرم منځ شروع کړي دا منځ بر الله تلې ته مخامخ کړي او تله د میزان وي خدای خبر چې دی منځ کې به څومره وزن وخیږي صحابي په مانځه ولاړ دی پیره کوي په مانځه ولاړ دی غشی راغی ولګېد پې بل غشی راغی بل راغی مونږ چې مچ کیري نو سر پسې واړو غشی راځي او لګي چې ارتاویدو ته نږدې شو نه بل صحابي راویښ هغه چې ورته وکتل وی تاسو وختي ولې نه راویښولم ته خو مرګ ته نږدې شوې هغه ورته وی قرأت کذا و کذا زه په منځ ولاړو ما پلانې صورت مې وی ډېره مزه یې راکړې وه ما مونځ نه کټ کوه ما له مونځ داسې خوند راکړ داسې مونځ باندې به ولاړو چې د غشي پته به نه لګېده غشی راغی ولګېد داسې منځ به صحابه کرامو به داسې منځ کوه داسې منځ به یې کو نو اول به د تله کې د ټولو نه ډومبې به د منځ تول راله کوي او خبر یې ټول عملونه چې نبی علیه السلام ته میلو شوي دي نو جبریل امین د اسمان نه ځمکې ته راغلی دی حکم یې راوړی دی زکات دی روژه ده حج دی خو چې کله د منځ فرضیت کېده او منځ حواله کېدو امام الانبیاء رب العالمین اسمان ته وخېجو نبی علیه السلام وی دومره بره وختمه چې ما واورېدو صریف الاقلام د قلم اواز مې واورېد د قلمونو اواز مې واورېد دومره نږدې ختلی و الله هغه ځای ته وغوښتو ښه نبی علیه السلام فرمایي فرجه سقف بیتي یوه شپه وه د کور چت مې سوری شو دا به اوس امت ته مونځ میلاویږي د نبی علیه السلام د سترګو یخوالی به میلاویږي وی فرجه سقف بیتي وی د کور چت مې سوری شو و انا بمکه او زه په مکه مکرمه کې وم د کور چت مې سوری شو چې ومې کتل نو جبریل امین راکوش چې ومې کتل د کور چت مې سوری شو جبریل امین راغی چې راغی جبریل امین راله ډاریک سینه وسیرله او یو لوښی ورسره و د سرو زرو حکمت پکې پروت او ایمان پکې پروت و حکمت و پکې او د حکمت او د ایمان نه ډکو یو لوښی او د سرو زرو د حکمت او د ایمان نه ډکو وی سینه راله وسیرله او هغې راله داسې دنده په دې سینه کې ورواړو د حکمت او د ایمان نه ډک لوښی راله سینه کې واړو او بیا یې راله سینه وګنډله دوباره یې راله سینه برابر کړه اپریشن یې راله وکړو شق صدر یې وله وکړو د سینې شلول دا چرته روان دی دته به څه میلاویږي د امت ته به یوه تحفه میلاویږي ګوره تمهیدات څنګه دي د مانځه د میلاوېدو سینه یې راله وسیرله او هغه لوښي کې ایمان او حکمت راوړی و هغه یې راته په دې اړه باندې راواړو او بیا یې راله سینه برابر کړله او یې د لاس نه ونیوم چې راځه وی روان یې کړمه چې اول اسمان ته ورسېدم اواز یې وکړو افتح کولاو کوي دروازه تپوسو شوی من هازا سوکی وی جبریل امین ما وی چې بل سره سوک دی جبریل امین ورته وی محمد دی را سره صلی الله علیه وسلم دا د معراج سفر کیږي محمد دی را سره وی چې دی را غوښتلی شوی دی ما ورته وی چې او وی دروازه یې کولاو کړله وی چې ومې کتل یو کس مې ولیده ښي طرف ته روحونه دي او چپ طرف ته روحونه دي چې داسې ښي طرف ته وګوري نو په جړا شي چې داسې چپ طرف ته وګوري نه چې ښي طرف ته وګوري نو وخاندي او چې چپ طرف ته وګوري نو په جړا شي
او کس دی او دغه روحونه تی یو طرف ته او بل طرف ته دي ما جبریل امین نه تپوسو کو دا څوک دی وی چې دا آدم علیه السلام دی دا بابا آدم دی ښه ما ته وی چې مرحبا بالنبی صالح والابن الصالح اے پیغمبر صالح اے بچوڑیا صالح آدم علیہ السلام خو نیکه دی کنه نورو پیغمبرانو چې ورته سلام کو وی بالنبی صالح والاخ الصالح اے رور صالح او آدم علیہ السلام ورته وی مرحبا بالنبی صالح وابن الصالح اے بچوڑیا صالح مرحبا مرحبا بخیر علی آدم علیہ السلام سره ملاقات شو دا آدم علیہ السلام ما تاسو کو چې دا سدي وی چې دا دی چې خي طرف ته چې دی دا هغه ارواح دي چې دا به جنت ته ځي او د ګس طرف ته چې دی دا هغه ارواح دي چې دا به دوزخ ته ځي آدم علیه السلام چې خي طرف ته وګوري نو خوشاله شي او دې طرف ته چې وګوري دا ارواح ویني چې دا به جهنم ته ځي نو آدم علیه السلام په جړا شي